خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال. د ملي تدارکاتو کمیسیون لومړۍ غونډه د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوه. د غونډې په پیل کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال او د ملي تدارکاتو کمیسیون رئیس الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند خبرې وکړې او د غونډې له ګډونوالو د دې ملي او مهمې پروسې پر مخ بیولو کې د ګډې همکارۍ غوښتنه وکړه. ورپسې د ملي تدارکاتو ریاست د مسؤلینو له لوري د دې ریاست په اړه معلومات د غونډې له ګډونوالو سره شریک شول. د غونډې په بله برخه کې د 14 قراردادونو او تدارکاتي موضوعاتو خبرې وشوې. په یادو قراردادونو کې چې د مالیې وزارت، عامې روغتیا وزارت، کابل ښاروالۍ او برېښنا شرکت له لوري ملي تدارکاتو ریاست ته وړاندې شوي وو. د 7 پروژو قراردادونه د ملي تدارکاتو کمیسیون له لوري منظور، د 1 پروژې قرارداد وځنډول شو. د پاتې 5 پروژو قراردادونه چې د پسخې غوښتنه یې شوې وه پسخه شول. دغه قراردادونه د توکو د خریدارۍ په ګډون د خدماتو او بیا رغونې د پروژو وو. د غونډې په پای کې پریکړه وشوه چې له دې وروسته هیڅ اداره نشي کولی د ملي تدارکاتو کمیسیون له منظورۍ پرته خپلې اړوندې پروژې په قرارداد ورکړي. ټولې ادارې مکلفې دي چې د خپلو پروژو قراردادونه د ملي تدارکاتو ریاست له لارې د کمیسیون له منظورۍ وروسته لاسلیک کړي. نور سمسور به یې کړو، نور سمسور به یې کړو د جنت په مثال.